السلام علیکم شاگردان امیدوارم که رو جوړ بیاست. راځو د نن سبق تر نن سبق چې بیا هم ټنس دی فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس آخري ټنس دی د اکټیو وایس ده. د دې تعریف په درته وایي په بله برخه کې بیا د دې اصول په بله برخه کې بیا د دې جملې درته جوړوو. اول د دې تعریف په استعمال څه وخت استعمالیږي. It shows an action of future which will be started from a specific time and will remain ongoing in future. دا یو داسې یو عمل ښکاره کوي چې هغه په راروان وخت کې شروع شوی د یو ځانګړي وخت څخه خاص وخت څخه او will remain ongoing جاري به روان وي in future په راروان وخت کې به جاري روان وي او دا هغه زمانه ده چې په هغه کې به یو کار په راروان وخت کې شروع شي او جاري به وي او تر اوسه به ختم شوی نه وي، یعنې راتلونکي به کار جاري هم وي او یوه برخه به بشپړه هم وي. دا یې تعریف سلو. اوس موږ د دې هیلپینګ وربو پاره مو دا شان در وښي ویډیو لایک کړئ، چینل که نوي یاست سبسکرایب یې کړئ. اوس په راستو د دې رولز ته د هرې زمانې خپل رول خپل اصول قواعد قوانین دي. که غواړئ چې یو ټنس ښه زده کړئ د هغه اصول رول قواعد په ذهن کې کښېږدئ بیا هغه ټنس ښه زده کولی شئ. اوس راځو د دې هیلپینګ ورب ته. د دې هیلپینګ ورب چې دی هغه will have been دی او ورب فرست فرم پلس انجی ورب دی اول فرم د انجی سره او پلورل ان سینګولر سره دواړه سره will have been استعمالیږي. خو یوه خبره د یادونې وړ ده چې په فیوچر ټنسو کې د اصولو مطابق اوس خلک نه استعمالوي خو پخوا داسې ولو د یوې سره shall have been او د نورو سره will have been استعمالیږي. پخوا دا شی ډېرو خو اوس نشته. د ایوې سره shall have been د نور ګردو سره will have been استعمالیږي. اوس په راسو جملې ته جملې به جوړ کړو. اوس په راسو جملو جوړول ته چې په فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس کې څنګه جملې جوړې کړو او جوړیږي. Will you have been reading the books since night؟ آیا ته به د ماخستانه څه کتابونه وایې؟ دلته یوه خبره دا د سینس و د پار ده. دا د یادولو وړ ده چې سینس پار څنګه استعمالیږي. دا په څلورو ټنسو کې استعمالیږي. د دې استعمال به زه در وښیم. بیا هم په نورو ټنسو کې ما درته ویلی ولو سینس دا کار څه وخت شروع شو، د کار شروع کېدل در ښیي. پار کار د څو مدت لپاره د څو مودې لپاره شروع و یا شروع دی. سینس د کار شروع در ښیي، پار د کار موده در ښیي. دا خبره باید په ذهن کې وساتئ. د سینس د پار دغه استعمال دی. په څلورو ټنسو کې استعمالیږي. پریزنټ پرفیکټ ټنس، پرفیکټ کنټینیوس ټنس په درې ټنسو کې، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټنس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټنس. راځو بیا هم جملو ته. Will you have been reading the books since night؟ آیا ته به د ماخستانه څه کتابونه وایې؟ دا سوالیه جمله ده او ساده چې د دې د جوړو you will have been reading the book since night. ته به د ماخستانه څه کتابونه وایې او you will not have been reading the books since night. ته به د ماخستانه څه کتابونه نه لولې نه به وایې. he will have been working hard for many days. دی به د څو ورځو څه ډېر کار کوي، یعنې د ده کار به په راروان وخت کې د یو خاص وخت ځانګړي وخت څه جاري د یو سهاره څه د یو غرمې څه ماپښینه څه به جاري سي. لا به هم روان یې، یوه برخه به مکمله سوي، یوه برخه به لا هم روانه یې. په راروان وخت کې زموږ دا باور دی. سوالیه جمله چې جوړو will he have been working hard for many days؟ آیا دی به د څو ورځو راهیسې محنت کوي، خواري به کاږي. working hard معنی محنت کول. he will not have been working hard for many days. دی به د څو ورځو راهیسې محنت کار نه کوي، خواري به نه کاږي. it will have been raining since morning. د سهار راهیسې به باران ووري. I shall have been studying. زه به سټډي کوم. چې سینس پار نشي استعمال هغه بیا نه موده معلومیږي نه دا دی چې د څه وخت شروع شو. بس زه به کار کوم، زه به مطالعه کوم. I shall have been studying. زه به مطالعه کوم. په اخره کې د یوه پښتو جمله ده په انګلیش کې واړوئ، کمنټ کې ولیکئ. مننه د ویډیو
کتلو څه سبق لوستلو څه. الله حافظ.